سلامونه، وخت مو په خیر. هیله ده کوئ جوړ روغ وئ. سهار وختي دی، زه د خپل د اوسېدو ځای نه راووتم او داسې اوس روان یم د بس خواته چې په دې کې به بیا ځمه د روګن د دغې جزیرې بل طرف ته. اوس یې بیخي تقریبا شمال کې وم. دلته دا برخه سویډن ته ډېره نږدې ده. حتی هغه څنډو ته چې ولاړ شي د ټلیفون کې مسیج درته راځي چې که په سویډن کې ټلیفون کاروئ نو دغه او دغه لګښتونه لري یا دا مسله، ځکه دلته خو رومینګ دی. او اوس ځمه بیخي هغو جنوب لوري ته یې. هغلته هم ښکلي ځایونه شته د لیدلو وړ. یو ټرین دی چې پخوانی اورګاډی یا ټرین دی چې په ډبرو په سکرو یا په ځغالو چلیږي. نه پوهېږم چې اوس به م هغه کاروي که نه، خو د توریزم دپاره ممکن یو څه هغو ته ورته شی ساتلي وي، هغو ځنګلو او تپو کې ګرځي. نو که مې پیدا کړ او یا نن یکشنبې ورځ ده نو هغو کې به هم وګرځو، چکرې به ووهو او نورې ساحلي سیمې ښکلې شته هغه به وګورو. نو هیله ده راسره اوسئ او دا برخه هم تر پایه وګورئ. دلته راغلو یو بل داسې د لیدلو وړ ځای دی په روګن کې. هاغلته لږ ښکاري سر یې. دې کې به لوړ وخیجو، راځئ چې څنګه دی. دې ته هم ټیکټ کېږي، خو باید چېرته ټیکټ ورته وکړو. ناتور ایربسنټروم دی دغه ځای دی په اصل کې. د پاسه که سړی وګوري نو دې ته به وخیجو، دې نه بیا حتما ننداره کېږي د ډېر ځای. که ساینس که سسوان آنلاین هم شته. Ruhig geopend. Slide هم شته چې را وښویږو په دې کې په 2 یورو. Kasse 2. Guten Morgen. Zweimal bitte, 2 Tickets für 2 Personen. Sind Sie auf dem Parkplatz hier unten? Bitte? Sind die Park hier? Nein. Postleitzahl? 13. So. دا شی دی په دو کې پورته خیجو او بیا به همداسې په د ځنګل په ونو کې څي وینئ او نو زه به یې تا رهنما ومه. ښه نو داسې به ګرځو، پورته به خیجو او بیا به وړاندې په دې ځنګل کې ځو. د دې ځای دغه ملي پارک دی د روګن او د دې هم ساتنه کېږي د دولت د خوا، ځکه بېلابېل ژوي او ونې چې پکې دي هغه ټول کامیابه دي. نو وبګورو چې وړاندې نور څه پکې وینو ښکارېږي. خلک هم ډېر راځي، دا د اوس ګیزم دی خو خلک شته، وروسته ممکن نور هم ډېر شي. دا پل او دغه دا ټول د ګوره طبیعي ونو نه جوړ کړي دا پایه څه دې خواته دا پل تللی او دلته یې ګوره ډېرې غټې غټې ونې راوړي دي او پایو استفاده یې ترې کړې. دغه هم د لرګي پایې دي، خو نه پوهېږم چې دا به یو لرګی وي که ډېرې سره یو ځای کړي، خو دا ډېرې اوږدې دي. نو دا یو منزل به نور هم وخیجو، بیا به نورې کیسې هلته وکړو.
دلته جالب معلومات دي د روګن په اړه. په 1942 کې دا ځای د سویډن برخه وه. په 1915 کې بیا د ویانا کانګرس روګن خپله برخه کړې، د پروس برخه شوی. بیا په 1948 کې د مارچ په برلین کې انقلاب راغلی. بنس دغه سیمه چې د ریجن په 1984 کې ریزورټ بلل شوی دی. بیا دا د نړیوالو جګړو په اړه معلومات چې جرمني کې شوي دي او څه همداسې نورې کیسې د جرمني د تاریخ په اړه دي. او دې ونو ته دغه معلومات یې ځکه دلته ښکار کړي دي چې دغه دغه ځنګل سره تړلي دي. دلته ډېرې تاریخي ونې دي چې 100-200 کاله یا 300 کاله قدامت لري. نو دلته ډېر زیات معلومات دي د نور شیانو په اړه هم. د ونو ډولونه او نور خاوره د ټول معلومات دلته په دواړو ژبو شته. دا هم د یوې ونې تنه ده چې ښایي دا څومره کاله زړه ده. دلته وړاندې چې راشئ بیا بل دغسې یو ځای دی چې سړی یې سر ته خیږي ختلی شي. نو راځئ وربشو دې ته هم پورته به وخیږو. د هغې ځای نه بیا فکر کوم ډېره ښه ننداره کي. د برج په منځ کې ونه هم ده، دا هم جالبه ده، همداسې ته سره ختلې. دلته به م لږ ستړي کا ختل، ډېر لوړ دی. دغه د اوس نو د سر خواته تقریبا رانږدې شو. ټول 11 که 12 منزله دي. نو د وروستي منزل نه یې بیا نو ټول روګن ښکاري ډېر لوړ دی. نه پوهېږم چې ارتفاع یې څومره ده، لاندې لیکلي وو، ویر مې شول، خو ښه منظره کېږي. دلته د مختلفو ښارونو یا ورته نورو ځایونو نومونه او فاصلې لیکلي دي، لکه دغه باوم-ویفلفیلد، شوازوالد 240 کیلومتره، څرکو 5 کیلومتره. همدغه جهتونه هم دي او هم کیلومترونه یا فاصلې هم ښیي. دغه ټول دغه برج غوندې ځای چې دی د لرګیو نه جوړ شوی، یعنې لرګي ډېر پکې کارېدلي او جالب یې جوړ کړی او کلک هم دی. ګوره نظر دغه جوړښت ته یې دی چې سړي ته ډېر کلک نه ښکاري یا دومره محکم سړي ته نه ښکاري مستحکم، خو کلک دی او د هر څومره ډېرو خلکو وزن وړلی شي چې څوک راځي دلته ګرځي. ممکن په ځینو ورځو کې به سیلانیان بیخي ډېر وي او ارتفاع یې بیخي زیاته ده. زه به بیا وروسته درته وښیم چې څومره لوړ دی. ښکلا هم لري. اوس خو ګرمي ډېره ده، ممکن په داسې وخت کې چې مازدیګر وي یا په هغو ورځو چې هوا لږ یخه وي خلک به هم ډېر وي او دلته به ګرځېدل هم بیا ډېر خوند کا. نه نو داسې غیر طبیعي ګرمي ده، د لمر سړی سوځي. خو خیر موږ به وګرځو پکې، تاسو هم راسره اوسئ. د دې ځای نه به بیا نورو سیمو ته ولاړ شو او د دې ځای له ښکلاو به خوند واخلو. هیله ده ویډیو تر پایه راسره وګورئ. Diese Häuser ist hier, ja? Diese, ja, das sind diese Häuser, ja. Ah, okay. Diese Häuser, ne? Die Ja, sind ja. jetzt saniert und früher waren die ein bisschen anders. دا ډېر جالب دی. کورونه او وو. دا وینې دا د دو خلکو لپاره جوړ شوي وي. په موږ ځای کې چې دا نوم یږدي خلک. نو دغه
د هټلر په وخت کې نازیانو دلته د خپل ایډیالوژي د پلویانو او دغو د روزنې لپاره کورونه جوړ کړي وو. دلته اوس لږ د ځنګل نه پټ دي خو د دغه سمندر په غاړه ډېر زیات کورونه وو. بیا د نړیوال جنګ نه وروسته دا سیمه همداسې پرېښودل شوه، خاره وه او یو څه وخت وروسته بیا پولیس پکې روزل کېدل او بندیخانو کار ورنه اخیستل کېده. په وروسته بیا کرار بیرته را جوړه شوه دا سیمه ټوله، که نه دغه اصلي یو میلیټري ښارګوټی و یا پوځي ښارګوټی و، خو اوس دا د توریزم په مرکز بدل شوی او ډېر خلک راځي لیدلو ته یې. دلته یو اغم دی، د دې خبره غوچ لخچک پایپ په دغه کې ځان خوشي کوي، 2 یورو ټیکټ دی. نو ښه تیز به سړی پکې ځي، جالب دی. او که نه وي دلته چې ووځي سړی بیا به یا لاندې کوزیږي په زینو کې او یا به په لفټ کې ځي. دا بیرته د وتلو لار ده، خو دلته فکر کوم څه کافې مافې او رستورانت داسې شی هم شته او دا نورې دفترونه مفترونه دي. هغه د شترالزون هب بانوف یا مرکزي سټیشن دی. نو دا هم ډېر زوړ او تاریخي بانوف دی یا سټیشن دی. چې دې خواته راووځئ نو بیا ټرینونه په دغه ځایو کې دي. ټرین خو ولاړ دی، نو اوس په شترالزون کې یو، برلین ته دا ټرین ځي، ولاړ به شو په همدې کې بېرته خپل ځای ته د خیره. او شپه به بېرته نن ورسوو. نصیر احمد نن را سره یو ځای شو. زه پرون راغلی وم او دی نن راغی سهار وختي، نو بیا نن په جزیره کې یو ځای وګرځېدو او هیله ده ساعت یې تېر شوی وي. نور ملګري م چې جرمني کې دي راځئ، کله کله به چکرې درکوم، ښه ځایو ته به م بیایم. نو تر بلې ویډیو ښه وختونه، خدای په امان.